محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. دغه مبارک آیتونه د سورة آل عمران 110 شروع او بیا پر 112 باندې دا ختم شو. د دې دغه اولی حصے چې وسمه تلاوت وکړي د دې رابط د ما قبل سره دادي چې په ما قبل کې الته کې چیرې استثفاء د الله عز وجل مؤمنانو ته دا خبره فرمایلی چې تاسو خپل د الله څخه وبېریږي ایمان باندې ثابت پاتې شي. بیا د اتحاد خبره کړو چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د پرون په سبق کې داغه تفصیل بشور لره ورکړي چې دغه تفرق بیا مکوي ډلې کېږي لکه اهل کتاب چې وسبرته د اوغه تیر مضمون تایید الله عز وجل کوي چې تاسو ایمان خپل راوړي او بیا د دې لپاره دعوت په شروع کې دعوت کوي. دا نه یوازې د ستاده بقا سبب ګرځي چې به باقی پاتې استاجن به باقی پاتې دا ستاده خیریت وجه ام ده ته چې پر دې ټول امته باندې غوړه بلل سوی دغه وجه دا چې پتا کې د دعوت کار بکیږي. دا څنګه چې یوازې خپل مؤمنیم خبره خلاص شو یا دعوت وکړي کله پرې خبرونه ته چې فضیلت لري دغه کار باندې ته افضل یو دغه ستاده سرجوغه ده. دا یو او بل ستاده دعوت چې دی دا عام ټول انسانیت ته متوجه دي. څه چې سابقه ادیان تیر شوي دي هغه ګرد انسانیت ته نو متوجه خپل قومونه درلودل هر قوم ته بخپل نبی او دغه سره اختصاص درلود. وس کدا جنم دغه رقمش د قوم سره اړه درلودي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عربی ودی پوس عربی پوس خپل جن به کوله یا ګرد انسانیت چې تر قیامت څو نه دی په دغه جن مکلف دي. نو دوی خبرې دلته د فضیلت شوه چې الله ویو دا چې ستا دعوت عام دی بل دا چې ترنه دغه دعوت کار وکړي امر بالمعروف نهی عن المنکر دغه دواړه چې سره ملګری کې دا ستا د افضلیت او د بهتري پر ټول امته باندې وجه دغه کدا اسمه په خبره پیدل یاست. الله فرمای کنتم تاسیاس دا یاست تر څه وخت پورې معنا دا داسوله لکه کان الله غفور الرحیم دی الله تعالی غفور رحیم معنا په خو وس نه دی استمرار امرادي دغه کانه قسم د ماضی د پاره د امراد استمراري معنا ده د ګرد عمر د پاره تس خیر است د سنو چې په خو خیر واس در دغه وخت چې اصحاب و بارانو خیریت ختم سی یا ګر سره یاست کنتم تاسیاس خیر امه خیر د ټول امته. دا مخاطب اول مخاطب د دې خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب
وروسته نو بیا د هغه چې د اصحابو متابعت یې کړې دي په دې ښو کارو کې دا نو بیا عام ګرد مخاطب سو تر قیامته پورې چې هر څوک راځي چې دغه د صحابه کرامو پر لار کې ور روان نو دا ګرد مخاطب سو نو خلاصه یې دا چې بلذات خطاب وچاته کیږي اصحاب د پیغمبر ولې خو هغه جنگ او جدال چې دلته هغه يهود ور پیش کې ایمدي ته ور پیش کې نو الله خدا ګرد خطاب وس د دې سره کوي او در بالتبع نو بیا دا نور دا چې موږ تابعین بوله تابعین بوله چې معنا د دې پر لار چې رواني الی یوم الدین تر قیامت پر ګرد پکښ مخاطب دي نو د نبی علی السلام ګرد امت مراج کنتم تاسیاست خیر امه خیر د ټول امتو د امت توري نکره دي نو ځکه دې څه په معنا کې لکه جمع لکه سړی چې خیر امه تاسو د ګرد امتو خیر است کني امت په ویډه دي ته وایي چې نکره دي برای نو تعمیم پیدا کی نو تاسو خیر د امتو یاست اخرجت تسرا یستل کړه سویاس معنا را ښکارا کړه سویاس او خرجت خدای دې چې د یو ځای راويستل سي نو د خنو چې داخلي یو ځای پټ راويسته سو را ښکارا کړه سویاس در خونه نه سره وته را ښکارا سواس د عدم څخه الا را پیدا کړه لناس د ټول خلکو لپاره دغه د لناس نقطه ته به مفهمه انسانان ذکر کړل د یو خاص قوم نه ذکر کړي چې یا د عربو لپاره یا لکه چیر انبیا د بنی اسرائیل لپاره یا لناس دغه یو د خیریت واجس ولنو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر بلد وهم واجد خیریت دا د تأمرون چې تاسو به امر او فرمایش کوي بالمعروف په مشروع کار سره معروف هغه کار ته ویل کیږي چې په شریعت کې هغه د ثواب د لپاره معرفي شوی چې دغه کار د ثواب دی بارانو د فرایض سره ونسه راځه تر آداب او مستحبات پورې که سنن دي که واجبات ګرځي تر معروف لاندې سوال معروف سمانه چې یعنی شریعت هغه کار ته شناخت ورکړي چې دغه زما اوامر دي تشوکي یا د فرضیت په درجه کې یا د وجوب په درجه کې یا د سنت په درجه کې یا د ادب په درجه کې داس پس وتنهون عن المنکر او تسب منع کوي عن المنکر د بد کار څخه منکر به هغه دي چې شریعت هغه کار نه پیژني هغه دا چې کې منکر خو نه بلد شي ته ویل کیږي څوک چې منکر بوج نه عن المنکر نه دی منکر خو هغه سړی ته وایي چې خبره نه من دلته منکر دی منکر هغه کار دی چې شریعت ته ور پیش کې شریعت وایي دا نشته د مثال په تور لکه یو سړی چې واسه د شناخته کارت ته پترته چې ګوته ولګي کمپیوټر یې گای و پیژني برای معروف دي د سی تصویر راپورته کې شي نه راپورته او چې غلطه ګوته ولګي بار دی دا نشته منکر سی معنا دا نه پیژنم دا د کارونو د انسانم دوه رقم دي ځینې کارونه هغه چې د کی شریعت پیژني برای دا په واجب کې راځي دا په فرض کې راځي دا په سنت کې راځي دا په پلان کې راځي ځینې کارونه چې شریعت نه پیژني هغه دا په د مامور به کې نه دي د ثواب شي نه دي دا الټه سرچپه نور ګناه ده په مجرم یې نو دغه ته بیا منکر وای نه بلد کار نو دا دواړه کار یې ګوره بیا سره جوړه قابل کې آیات کې موږ ویل چې دا په قران کریم کې سره جوړه سوي دي چې نیواز کوي وته سره لاس ورواچي دا بلګر سره دا رقم کې چې ګوکی په دین کې نسته متروک کې نو بار دا چې دی الله تعالی دا ته په دین کې نقصان راوستي دا دواړه پر له جوړه کارونه دواړه په لې به مراعات نو خود به گای معروف کوي گای به نهي عن المنکر کوي سیری په وګټه کې بدواړه نه وکي خودواړه په مخه اخستې دي د شنی چې په منکرګر سره کار په ژوند خله نه ورولې معروف شیان هغه بیانې نو بارنیم غړیش یا یو سړی د خاص منکرات ته جوړېدل چې لا اخر څخه دا وهالي هغه وهالي بابا خو د معروف خبرم یو دا نه وکنو ته ګرد مرچې نه عن المنکر کوي به وهلو بل کار نه لري دا دواړه به پر له جوړای نو په امر بالمعروف کې ټول مفسرین وای تر ټول لمړنۍ شی چې امر بالمعروف دی هغه جهاد دی داغه چې راسم سره هغه ادنا درجه داغه چې چاته تسبیح ورشي مرتضی سره جهاد نور سره کوي جنگ نور سره کوي او غټه درجه ولې هغه خو د شرک د کفر مقابله نشي هغه جهاد نو شرک او کفر خو تر ټول غټ منکر دي نو هغه په جهاد مخنیول کیږي هغه سم مخنیول کیږي نو جهاد په خپل د تبلیغ یو شعبه ده مګر و اعلی شعبه ده تر هغه اعلان نو درس دي تدریس دي تصنیفونه لیکل کتابونه لیکل دا ګرد په تبلیغ کې راځي سوچ لساني تبلیغ تمراله سره یو چاته چې ورور دا شکوا ده بد مکو نو فتأمرون بالمعروف او وتنهون عن المنکر کې هغه جهاد هم داخل ستر وتلی نه دی هغه دغه یو شاخ دی دا نور کارونه لکه په مدرسې کې درس تدریس کول یا مثلا تصنیفونه د دین په باره کې شیان لیکل یا د دین محرمات او چاته شول لیکل چې دغه حرام دا ګرته پکې کې داخل دي خدا دوی خبرې دغه امت د خیریت سبب څه چې موږ زده کو یو د دې چې موږ دعوت عام دی
دغه په نور امتو کې نو دغه انعام الله تعالی و دې امت ورکړي. بل دا دی چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر د هر سړي ذمہواری په هغه مسله کې چې دی په پیښ چې دای په مسله خپل نه پیږي چې غدل رواني نو خبره خلکو ته غلط شي. دا نه معنی چې ګرځه بتاوي منځ دي ګرځه ځکه المز بخلکو ته شي، حج دي ګرځه ځکه حج ورته شي. د مثال په تور په نور احکام کې چې دي چې هغه زده دي او هغه حکم بیان ولای شي د اړیو پر ذمہ باندې دي. وتؤمنون بالله دا د ایمان خبره ولي ورسور سره ذکر کړل په دې ور سره ذکر کړ چې ارنیک کار چې دی چې ایمان الته برابر نه دی انسان کې وزره پښنه ورځي. د نیکو اعمالو د ټولو بنیاد ایمان دی. اول به ایمان جوړیږي، ایمان چې سمسو ورسته کدا سړي لمونځ کوي کې روزانه ولا کې حج کوي کې زکات کوي کې جهاد کوي هغه بره د دنیا کارونه خو نو ډیر ابواب الخير په خوا موږ ویلو ابواب الخير به خیر ډیر دا ګردونه باره چې کله دې کډیر د الله په دربار کې اهمیت لري چې د ایمان رکشه پکې کې نه به خیر ډیر شش کارونه دي کوي الله پاک نه ځنی قبلي پر دې دنیا به خود خلک به په شیات کې چې پلانې ش سره د داس کار کې نو خو الله تعالی په پیښ دي د ایمان اگر سره خلاص دي نو چې ایمان نه لہذا د داخلو د پاره دغه خبر ډیره متوجه ده چې اول خپل ایمان زده کی ایمان چې زده کی برکه یو سبحان الله وای ک جهاد کې د کفار سره ګرځي بر قابل د اعتبار د الله په دربار کې د قبول وړ دي کله ایمان څخه خالی و نو دغه ور سره ذکر کړی چې وتؤمنون او تسب ایمان او یقین لري بالله پر الله عز وجل باندې فسیاله پاک هغه د اهل کتاب خو هادي دشمنی کې د اصحاب سره د ټول مؤمنانو سره تر قیامت کې نو علاوه ولو امنه کچیر ایمان را وړي وای اهل الكتاب د خاوندانو د کتاب لکان خیرا لهم لکان دا بوای خیرن ګټور لهم دی دا کار د دې لپاره ډیر ګټور ګور اهل الكتاب څخه ذکر کړه اهل کتاب کو چې يهودو نصارا دواړه ترلاندې خو دواړه ته کتاب ورکول شي مګر غالب توجه و چاته د يهودو ته د خو هغه دلته د مدینه پر شاوخوا راګرځیدل د بنو نذیر بنو قریظه ولی خودی به د فتنې د نبی رسول الله اصحاب په منځ کې اختراق وجنه راوي چې ایمان راوړی ګټه د خو ایمان خپل نه راوړي راځي نور خلک لم سره جنگي شیطانتونه په منځ کې کوي ولو امنک ایمان راوړی وای پر چی پر دا ټول مومن به هشیانو باندې چې د اسلام جندي اهل الكتاب د کتاب خاوندانو چې دا تیر امتونه دي لکان دا به وای خیرن ګټور لهم د پاره د دي نو دلته خدا معلومه سول چې نو دی چې دی ګرځګ وای کې بد دي خو په یو چا پلاخه د سلو مخوجیږي په جهل کتاب خودس خلګمو لکه عبد الله ابن سلام او د دورور او نور دغه خلګو چې واقعي ایمان راوړي د رسول الله سلام ملګرو الله غیبت ذن عباس منهم المؤمنون منهم بعض دې څخه المؤمنون مؤمنان دي ایمان راوړي د الله عز وجل چې ګور د ایمان راوړي نه غوښ راوړي د بلاله څوکم الله دې خو معلوم دي چې ایمان لري او اکثرهم الفاسقون واکثرهم اکثر د دې خونو چې الفاسقون هغه فاسق دي فاسق هغه دي چې تر خپل دایره چې ورته ټاکل شوی دی تر هغه دی خروج کی شعري نو دی فاسق دی چې الله بنده ته کومه دایره ټاکلې ده چې په دغه کې به ته ژوندۍ کوي پر ټول انبیاء به ایمان راوړي دی قدم تر اړي ویني پر اور پر نبی علی السلام نه راوړ پر د قران ایمان نه راوړ پلان یې کار نه کوم داس نو اکثر خې فاسقین فسق کوي چې د رسول الله صلوات و سلام حتی عملی فسق هم دغه چې اصحاب په مجلس کې په جنگ سره اخطا کړل بل د عقیدوي فسق دغه چې هغه پر نبی علی السلام ایمان نه راوړي خو اکثر دغه جنو د اکثر په اعتبار الله دا حکم وکي چې ولو امن اهل الكتاب چې ایمان چاره وړي ګورد اهل کتاب هغه مؤمن چې په ځل کې به سور ګرځي چې ما ایمان لک چې الله پر ایمان نه بودي چې هغه دی وای چې کدی ایمان راوړي نو صلا وکم الله منهم المؤمنون یو څخه د دې مؤمنان دي هغه خو الله ما ترى معلوم دي خو اکثر فاسقان فشاله فاک بدلن یغدرو دغه ځای څخه مؤمنانو ته ډاډ ورکړي د دې دغه فسق او د شر او شرارت څخه الله دې فرمای لن یغدروا هیڅ کلبه ضرر و نه رسیدي کوم وتاسته الا اذن مگر نه داسې وسپک ضرر الله پاک وایي کته چې د خپل دین را ټینګ يهود او نصارا تاسته ضرر نه سره سوالای مگر نه وسپک ضرر نو چی شدي دغه دخلیه زیرونه کینو لږ درکړ کې ډیره درکړ پراډی کې به دغه زارجینی خبرې کوي خود به ستا پر ځړ باندې زحمت کوي غټ ضرر نه سي در رسوالای غټ ضرر چې دی الله پاک وي دی کافر دی خصوصا به دغه يهود دا بذلیل مګر خو نو ستاره لپاره خو د ایمان شرط ستانو
وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. په بل آیت کې دغه سوای چې الله وایي تاسې ګرد مر عالی است لوړ یاست، خو شرط دغه دی ته ایمان ټینګ واقعي پر خپل ایمان ولاړ سې ستا علو یقیني ده الله تعالی در ګارنټ کړی ده چې پر لوړ. نو دلته هغه عدم ضرر درته بیان کړي. لن یغضروا دا لن خو هغه نفي مؤکده یې ټینګه یې بارنه موږ هیڅ کله به دې ضرر ونه رسي کوم تاسو ته الا مگر اذن داسې یو سپک ضرر هغه نو دغه د خپلې خبرې چې په عذابېږي. وان یقاتلوکم کچیر توای چې نو کده جنگ ځای رالی دغه وسماته ضرر رسوي کنه الله ویا وان یقاتلو کدی جنگ وکي کوم ستسره یولوکم الادبار یولو دی به وګرځي کوم تست الادبار خپل شای په جنگ کې د ټینګېدو نه دی زغلی ور د وارو خرازي جنگ جوړي ګوري د جنگ نسبت و دی ته وکي مؤمن چې دی چې واسه وس مؤمن جنگ نه جوړي مؤمن صلح پیغام خلکو ته راوړي د امن پیغام خلکو ته راوړي جنگ چې پر دره وتر پرسي برخ بنو د ځان په خو بنو کینو ارزای کته چې فکر وکي کفار بار دواره تجاوز کی بارنو خو مؤمن مسلمان خو غایب نمی پسی پرېږدي نو خود به بار ته پکته د املاس ورچی دا تو پکته چې مسلمان لاس اچي د مجبوریت دی چې کفار د سره لار وروړي په عذاب یې نو الله خل تاوان نشي در رسولې مگر نه داخليه کته واجنګ جنگ چې پیر ساله خو شکست کړی هغه ګارانټي ما در کړی ده الله پاک هغه ذمہ وارده چې د بخمخه شکست کړی او یقاتلو کدی جنگ کې کوم ستاسو سره یولو دی به وګرځي کوم تست الادبار خپل شاوي نو شاوي خو سړی ګرځي چې مانغه فوج مات زغلی بار ثم لا ينصرون ثم بیا لا ينصرون د دې په هیڅ نصرت او حمایت هم ونه کړسي کامیابی خو پرېږدو چې دې په پرتا کامیاب کیږي یا د داخلي حمایت بل خلک بارنه کې ویل ګرځي مرچ سړی مات سي بردار چا بد نه کیږي د غشتلې سړي خلک ملګری چې کامیابی بارای خلک په فله کې ډیر ناسي د په خوا کې ولر بیا به د دې نصرت هم ونه کړسي معنا د داخلي حمایت بل خلک د دې غیر نکي دغه رقم پس الله تعالی د دې د بل خبره بیانوي چې یو په دنیا کې د دې په جنگ کې شکست خل کې جنگ در سره شروع کی بل د الله پاک وي دی به در ډیره وخت دغه خوارو ذلیل په دغه سورته ال عمران کې په 55 آیات کې په هغه ځای کې دا خبره الکم کې رسوي و چې اني متوفيك ورافعك الي هغه آیات کریمه الته چې سعودي په هغه کې صلی الله علیه وسلم تعالی ورستر قیامت بر تعالی به پر غالب دی به کمزوري نو دا خبره بیان یو غدوري به وهل کړسوي دي غدر شدي اصلي خو وهلو ته ویل کیږي په عام اصطلاح کې د عربي داسې و د غدر په خواني دراهم چې جوړېدل د سپینو زرو یا د نانیر چې جوړېدل نو په خوا خو دغه ماشینان نه و چې د شیان په ټاپه کې الته ویلې کې پکې کرای و نو وار د واره بزرګر د سپینو زرو درهمونه ټکی جوړول په طالب برابر شي دا دراهم چې به جوړ سول بیا نو پاچا یو مهر په پولاد کې درلودي غای به سورج خپل ولا پکښ نیوشته غای به د بادشاہانو پکښ نیوشته خو د اسلام یو شی به دا به نو برابر پر د درهم کې شو درهم به دلته پر هغه سندان پروت دا مهر ته په ولادت په پکښه په چکش په کلک پروه هیڅ پروبه دا غنخش به الته په غزرو کې راغلی بیا به نه خراب دي دا نو دراهم مزروبه بدل کېدل په کتابو کې د فقه راځي هغه دراهم چې سکسوي سکپر وهل سوي ځینې دراهم به ساده به سکسوي به نه ونه چې سکسوي نه هغه باندې خلکو اعتماد نه کوي چې دا بازار یې کبني شالته به د بچا د لاري سکاو د بیگ لګو چې د بیگ ټاپه پروال سوي هغه چې پروال سوي نو دته دراهم مزروبه وایي هغه غیرانو چې هغه سکسوي نو سکه خو د درهم په اټ کې راتله وس دلته الله دا خبره ذکر کړي چې یعنی د يهود په باره کې د ذلت ګوکې د په اټ کې علاوه ما ورو علي دي خو په قدوري بد تعبیر ځنی وکي کنه دانه معنا چې دی په وال سوي دي معنا دا چې دای ته ویني د سر به د ذلت مرګري نو بار سره ویل کړي د درهم په اټ کې چې هغه نقش ورو علي دي قدوري بد سکه کړه سوي دي نقش سوي دي عليهم پردغه يهود پردغه کتاب الذلت ذلت تادي چې څوک ذلیل څوک په باک نه راوړي خلاصای به قدري دا بقدري وبعزتي پر د الله پاک ما وهجت اينما ثقفوا اينما ارزای ثقفوا چې دی پیدا شي چې ته ځای دی پیدا کړه د دنیا په یو کنج کې پر د باندې ذلت وهل کړ سوی دی خوارو ذلیل دی مگر په دوه صورتو کې دی خوارو ذلیل نه هغه کم ځای نه الا بحبل من الله وحبل من الناس دغه دی ورسی کې ارسی د څنګه کړل بیا د ذلت ځان باسي دا ذلت چې پر دی ول کړ سوی دی ذلت په چی شي دی یا به ګرد مرده سره جنگ شروعي قتل کړي کیږي قتل ورته متوجه دي تور په پسې ده توپک په پسې دي او یا به د مثال په تور په مریتوب کې یا به د جزیه لاندې مسلمانان ته باغه ټیکس جوړته میاش په میاش ورکول کیږي
خداګر د ذلت دی نو الله وای پر د چې د ذلت ما دغه په د اټ کې ورټاپه کړی دی چې ویني ذلیل به یې مگر په یو صورت کې خلاصيږي کوم الا بحبل مگر نه پرسی من الله د الله پرسی کې ځان خلاص کې ذکر کړي حبل رسید مراد نه سبب دی دا رسید خپل په عربي کې سبب ویل کیږي ولې خدا د ډیرو کارو سبب د کغزي په تړي ام دا یو سبب د کار په کیږي کو په پراکاج هم په کیږي کو بنجي په تړي که حیوان په تړي نو دلته هم د حبل سمرات سبب دی مگر نه په سبب د الله سبب د الله سمانه د عبارت د ذلت خلاص دی دا درو ډلو ته شامل یو ډله هغه چې هغه د دوی د دین عبادت چنکړي چې موږ هغه د دوی پادری بولو د دوی په معبدو په کلیساو کې چې ناس دي خپل عبادت په مخه اخست د تشبیه پیدا کړی یو شی کې د اسلامي مجاهدینو د پاره د امر دي چې د دې د وجل حق ته نه لري د دې د شیخانو د دې د مذهبي خلکو وجل حرام دي په جهاد کې چې پروار امشه هیڅ حق نه لري چې په مرده کې ولې مگر نه کده په جنگ شرکت کوي مشورې ورکول که د خپل کلیسا څخه د خپل ګرجې څخه چې اده په کې ناسي د هغه ځای ته جنگي مشورې امر کوله نو بار قسم د مشاور دی بار خو نه بیا وجل کیږي کاغه کار نه کا فقط خپل د دین احکام چې عادت د کړی دي اگر چې خدای خور کړی باطل عبادت کوي په ورځ اخرت کې یو ذره پښنه ورځي شرکی عبادت کوي یا منسوخه سوی عبادت کوي د دې دنیا شی دغه د الله په نامه دغه عبادت چې کړی مجاهد حکم دادی چې حق د وجل نه لري لاس تر اړه دا خو چې څه د په کسب سره دا کار د تر لاسه کې دام حبل الله بلل کیږي بل هغه حبل رسید الله د چې د کسب په شي د خدای د کښنې دی بالغ سوی نه دی د کوچنیانو وجل په جهاد کې دا حرام دا نس کېدل مگر نه کدا کښنې دا رقم د خپل توپک چلاو د دنن مطابق دا مسلسل دا اتوماتیک اسلحه چې چلی نو دا چې چلی برخ مجبوره خو د مخه به چپیا یا که جنگ د نه کاوه کوچنی وجل په دین کې حرام دي دغه څه ګناه لري کوم مسلمان چې څوک مرګ ګناهکار حق ول اسلام نه دي درکړي د اسلام د جنت څخه د سرکړونه و بل شذ د شذ وجل حرام دي په جهاد کې مگر نه هغه شذ ک بیا خپل عسکري کوله کنه دی په فوجو کې ستانو یا جنگي مشاوري هغه بیا وجلای شي یا د دوی پاچای والی هغه بیا وجلای شي عام شذ اگر چې د کفارو د اهل کتابو دی وجلای نه شي حتى فيجن کې او شذ پیدا سو مقتل وجل سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روان د سیویل د پیغمبر علی السلام قاتل نور معلوم والما كانت هذه تقاتل دا چا وجل دا خو د جنگ نه ده دا خو په اسلام کې حرام کار دي هر چا چې کړی دی ګناهکار دي دا ولي کی حتی یا شیخ فانی دی شیخ فانی هغه ډیر سپیډر دي چې د جنگ نه دي جنگي مشورې نه سور کولای تر ته فکر راغستې کې سپیډر دي مې ولې کې ځوانان دي مې ولې د سپیډر به لاس اړه نو دا بحبل من الله معنا په سبب د الله دی اخلاص هغه سبب یا د جسری په کسب حاصل سوی چې عبادت ولا دي چې د دوی پادری دی هغه ملای دی هغه شیخ دی او یا د فطرت د خلقت د لارې د کسب په کې داخل نه دی دا یو سړی چې کښنه نه غټ سوی الله کې دا د په اختیار دی چې د کښنه دا بل چې سپیډري سوی دی دا د په اختیار دی دا شذوالي د په اختیار دی خو الله ورکړي چې دا صفاتونه نه دام په حبل الله کې داخل دي کداغه څو سبب سره یو ځای شي دا د الله د طرفه څخه په دې دی معزز دی هغه دی لاستر اوړي وجل کیږي نه پس او حبل من الناس ما په حبل په سبب من الناس د انسانان دا به هم ترجمه لري یو ترجمه دادی چې د مسلمانانو سره معاهده وکي معاهده دا د بارا وز ستا په ملک اوسېږم ستا قانون پر سر سترګ زمانم عبادت کې ستا قانون پابند نه عبادت ز خپل کو پر عبادت کوم په کور چې نه وته کبه سجدي کوم کې اورته کوم کې ارڅ کوم ستا د بلدیاتي قانون چې د اسلام شارع قانون مدني قانون دا منم په شار کې چې د مثال په تور ز سودلته نه کو تا منع کړی دي ست ستا په جن کې نه سزم د جامعه نه سره خرابو حتی د دوی د ګرجي عبادت خاني چې په شارو کې چې دوی نوی نسی جوړولای اسلام حق نور کې په ساراو کې جوړولای چې په کلو کې يهودو نه سارا دي اوسېږي په یو نړۍ بل جوړي په بازارو کې د خپل دین ته نور انکشاف نشي ورکولای په کور کې کا دعوت کې منع دي ست دعوت کوي کله چې خبره پويږي نو دا خود د معاهده وکړه معاهد معنا چې زمیسو تا ته میاش ټکسر لري درکې دای امغه دی څه عزت خپیدا کی زیات ذلت نه درې چې په پکورته دی ورسوي ګرځ خپل ژوندۍ کوه دا یو طرز
بل بیا دا دی چې صلح وکړي چې معاهده نه معاهده دا چې د دې وسیله چې موږ یې زمي بولو صلح دا د خپل ملک لري د يهودو نصارا مسلمانانو ته ویراسي چې قرارداد صلح په جنگ څخه جوړه ده زب په تا کار نه لرم چې په ما ملر دغه مصالحات دي په کلو جنگ نصر کې سره ګرځي جته بیا مصالح کافر ویل کېږي کدای څه خبره پوهیږي دلته دا حبل من الناس خو تاو د سخت کړه ژغ نور ته کوي کدای څه خبره پوهیږي مستأمن هم دغه رقم دي خو ته یا زاور لرو کې چراسه نو دغه به تحق د چې به کار کول درنغه دغه درواخ ولا سفارت کې ویزا را کړ چراسه چې دالم تاسو وسنده مال را پرې نه جان را پرې نو دا هم حبل من الناس ولا بل بیا دا دی چې دغه سدن نستا سره نظم دي چې دلته و اوسېږي او نه تا د صلح قرارداد ورسره کړی دي نه په پاسپورت راغلی الا د مؤمنان په خپل ژغ نور ته کې دي د مشوره سره کړی د مؤمنانو پاچا ورته چې کار په لري دی ګرځي جن فدې څه جوړ د چې زبنه کې قتل کشتار په باسه ژغ نور ته کې خدا ګرد حبل من الناس کو نس اغه دی بیا د عزت ژوند کوي یا د زمیت په خاطر باندې کې یا د صلح په خاطر کې یا مسلمان یې ژغ نه درته کوم تاج ما سره نه د صلح قرارداد کړی د معاهده را سره لري دام حبل من الناس دغه دوه طریقو څخه چې استکه نور د تګرد مرتور کښل سوی د ارزای چې د بخارو ذلیل یا بمری اوسیر دغه سي اعلی در تول کدای اوس باید په دې است وباء بغضب من الله کته چې دا حبل دی په رسیه د الله تعالی سبب په کار واچي ځان خلاص کیه د انسانانو اخرت یې سم دی الله په اخرت کې غضب دی پر د بني وباء دی رجوع کړی دی مستحق دی بغضب فغضب من الله تعالی د طرف د الله د طرف پر دی باندې غضب شدی هغه ورسره ملګری دی چې رجوع کوي قیامت اخرت راځي دی به څه شي دی به د الله په غضب گرفتار د دې دنیا د لپاره د ذلت پر لازم دی مګر نه کې په دغه دولار کې ولاره ټینګ کړه بار د خلاص ولای شنو وغطوري بت علاوه استکسوی دی وهل کرسوی دی علیهم پر دی باندې المسکنه مسکنتم پر د وهل کرسوی دا به سمانه چې مسکنتم پر د وهل کرسوی دی یا خو مسکین دی دغه رقم یا پیسې پیدا کړی خوند دی نش پر اخصای دی ښکار کوي نش د خپل بخل څخه د یهودي وایدا طبيعت چې پټ هو په لټه بار ډیر پیسې لري ظاهر ځان مسکین درته کی نه الله پاکي پر د مسکنت وهل کرسوی دی وغدوري بت دا مخکې قدرت چې هغه خو د ذلت و چې د ذلیل کېدی دا به مسکنت چې خپل غنا نشکاره ذالک بانه وس دغه ذلت پر دی والس دغه مسکنت پر دی هو هل سالا د سزا ور لرور کاو د ګرد مرد لپاره به دی چې الله ترجو کی په غضب سره بیا کوي دا نو ولي وجه خلرین ذالک دغه مذکور د دی قباحت چې بانهم كانوا يكفرون بپجسو چې انهم دي كانوا يكفرون كفر انکار کوي به آیات الله په آیاتو د الله تعالی څوک چې د الله په آیاتو کفر کوي نو د الله د آیاتو شوی ولی هغه دغه سي الله د قیامت پر د ذلت مسکنات مقرري او چې قیامت راځي نو د مغضوب علیهم به غضب پر د باندې د الله تعالی سوی دا یو پر دا کفر کفایت نه کوي غټ عظیم کار خدا دی ويقتلون الانبیاء ويقتلون دی وجل الانبیاء نبیان بغیر حق بلا حق څخه د بغیر حق ته په اساس فهمي مخکې آیت کې رسوي ودا خبره چې د نبی وجل کې درسي چې څوک ته پر حق مړ کی په ګرد دنیا او په نړۍ کې دا امکان لري چې چا د نبی وجل برای پر حق می مړ کی نه کی خو منو نه دی وجل نبی وګوره پر حق وجل باندې وګوره خو نبی خو چې دی قتل حرام دی نو بیا بغیر حق کیسه چې داسې د شک او تجد چې د نبی وجل ګرد مرنا حق دی بغیر حق سکی بغیر حق هغه د دې د جما خبر الله راپورته کړ چې دای چې و په لټه چې تا دغه نبی مړ کی حق پر درلودي دیم په خپل ځکه پښمانه برای دا ما حق نه درلودي دا ما د الله تعالی به امر وکړه هغه سړی چې د الله د جن دعوت کوم امر کی دی په خپل ځکه قانې دی په خبره باندې دا بغیر حق د واقعیت خبره نه د واقعیت خو هر چاته معلومه ده دا بغیر حق هغه د جما خبر ده چې دیم په خپل ځو جما کې پوری چې نبی ما وجری ولکن پر حق وجلی دا غره کم چې هغه کسان چې د نبیانو کار لکه علما دي دا د مثال په تور دعوت کار کوي دا ټول چې دغه حکومتونه چې دا اوس دانو ته مسلمانان وای دا چې د وجلی دي د څه خپل پټه پښتنه وکي واځي چې دغه ملایان یا دغه مدرسې ولا یا دغه دعوت ولا چې تا وجل حق پر درلودي دی ودرته وای چې یا د پیسې ورکول سوي دي وس هغه دغه نصارا او هغه کفار پر لاس اخستي دي بس د وطن جپانو یو شی د وطن جپاک اوس د چا چې کوي د وطن جپا د جنې کې خدا سره جن غواړي زموږ خدای دغه جن چې ته پر دا چوکې ناس عملي کې خبر خلاص چې منه نه جن پر رسمیت نه پیژني نو دای په خپل ځل کې قانې دي دغه رقم اشنو نبی ولي وجي
دا د آیاتو کوپر یې ولیکاوه انکار یې ولیکاوه ګوره د هغه ذلت سبب خو دغه شان سو چې دی کافر دی او نبیان یې وژل اشد دغه کار یې ولیکاوه د دې سبب هم باید معلوم شي الله دغه سبب تشریح ذالک دغه چې د دې قتل د نبیانو کوي د آیاتو څخه کافر دی بما دا په سبب سره دغه عصو چې دی عصیان او سرکشي کول دغه څوار د وار ور پیښ سول چې کم اوامر الله ورته کړی و دا غي نه برپای کوله د ګناه سره هر انسان د سنې چې وار د وار کافر کیږي اول د وار د ګناه او تلاس ورواچي څوک نست چې ورته چې الله کمکه د ګناه چې انسان عملی سي بیا په نصیحت راګرځي نو خو نه راګرځي مکه و د څو وخت مکه ورته وای په مکه خدای نه دی بن نو خو مجبور لاس ورچې لاس چې ورچې دی بر پورته کیږي نو خو عاصدي نور تکبر پسکی بر په کوپر کې دیش بر اگر سم نه ملا ولا کده مخ بو منله وسنو منم لانه خدای دغه څور پیښ رسول ذالک دغه کوپر د دی دغه قتل د انبیاء چې دي ته پیښو دي بما په سبب سره دغه عصو چې دي سرکشي کول عصیان کاوه د ګناه او تابعدار وکانو یعتدون ګناه به هم خپل سرحد لري ګای یو سړی ګناه وکي ورسره د خلکو په چم په خپل پر ځان باندې توکي دا ما څه شماني دا چې دی کوپر ته نه رسیږي خدای ګناه بولی هغه دی چې شمانه سو چې ما خو غلطي وکړه د الله سم په غواړي د خلکو سم معذرت غواړي بل دادی چې وکانو یعتدون په ګناه کې تجاوز کوي چې تاره ټینګړي چې ګناه مکو د نور کشف شو کاو چې قیامت راشه نو دا بل سبب سو چې ګناه سي اعتداء تر خپل سرحد ګام اړول د ګناه تر سرحد ګام اړي خبر کافر کیږي لکه وای اصرار پر ګناه کبیره باندې کوپر ته سره نه رسي چې همیشه تو پر ګناه کبیره کی ګردوم پر پجواتات اخته دي ګردوم پر زنا اخته دي ګردوم پر شراب اخته دي د دې سرحد پای چې دي خبره کوپر کې دریږي نو الله دا سببونه ګردوم ته بیان کړ د ذلت سبب کوپر او قتل د انبیاء دا هغه سبب بیا ګناه وي او په ګناو کې تجاوز دي نو مؤمنان یې پوکړي چې ګناه مکوي کې کیت اعتداء مې پکې کې کوبر ته پښمانه کوي اعتداء او تجاوز دغه چې ګناه ته بره ګناه نه وای برای دغه رقم بر ملاکی په شرمیږي لکه زموږ په مسلمانانو او مؤمنانو کې یو مشکل وستغه پیښ چې کوم ځوان یا سپینږیری ارڅوک چې په ګناه اخته په ګناه کې اعتداء تقدم اړي کچا ورته چې دا مکه ودی نور بروي وس نو زه نفس نیولې ورته چې نفس په نفس لکه نو د نفس په درسه وخت ته تابعي دا اعتداء ولې چې بروي نفس نیولم خپل ګناه باندې توبه نه کوي ولې چې دا نه کوي نو هغه د يهودو کانه پکېږي چې اخر به برای د انبیا خو نسته چې د وس قتل کی د انبیا او جانشین دغه کار چې مخه نو خود دغه په جنگ به برای اختاسي پای برای چی دي کوپر دی عین هغه کم شي سلکه هغه نو تر دغه ځای پورې الله عز وجل دغه يهودو یا اهل کتاب دوغي هغه قباحت بیان کی هغه د دې دنیا کې چورته متوجه دي چې ذلت دي د آخرت لپاره توبه او بغضب من الله هغه بیان کی هغه سبب بیان کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين